د تخیل په باره کې مو ښایي ځینې نظریات لوستي وي. تخیل ولې مهم دی؟ فرق له توهم سره څه دی؟ څنګه رامنځته کیږي؟ نننی ادبي بحث مو په همدې اړه دی. ډاکټر احسان الله درمل را سره دی. د بحث د اورېدلو بلنه درکوم. زه فکر کوم چې په شعر کې د شعر په عناصرو کې دوه عناصر داسې دي که هغوی نه وي شعر نشته. یو تخیل دی، یو عاطفه. نو په دې لحاظ د شعر هغه اصلي جوهر چې شعر ورباندې شعر کېږي هغه تخیل دی، او کله چې د یوې پدیدې د جوهر خبره وي نو ځکه موږ ویلی شو چې تخیل مهم دی. ممکن ډېر ځوانان په دې باندې پوه نه شي چې دا څه ده، فرق فرضاً له توهم سره څه ده، فرق له د ادبي تخیل څنګه یي. په دغه یو څه خبرې راته وکړئ چې تخیل داسې یو قوت دی چې د شاعر په حافظه کې یا د هر چا په حافظه کې د پدیدو او د طبیعت د پرتو تصوراتو څخه یو نوې ترکیبي شکل جوړوي، او دغه ترکیبي شکل داسې وي چې په طبیعت کې نشو موندلی، یا موږ چې د کوم عیني پدیدو د تصوراتو څخه کوم مرکب شکل جوړ کړی وي د عیني پدیدو عین حواس نه وي پکې. لکه څنګه چې په کیمیا کې موږ اوبه پیژنو، په اوبو کې د اکسیجن او هایدروجن خواص نشته، همدغسې په تخیل کې هم د خپلو مرکبه اجزاو خصوصیت نه وي، بلکې یو نوی شی وي. یو لوی عالم چې د تخیل په باره کې ډېرې خبرې کړي هغه سامویل ټایلر کالریج دی، چې دی د 1902 نه تر 1832 کلونو پورې اوسېدلی، او ده چې د تخیل باره کې کومې خبرې کړي تر اوسه هم په ادبیاتو کې ډېرې مشهورې دي، او خلک یې د ادبي تخیل د پېژندلو دپاره کاروي. کالریج وایي چې تخیل یو داسې جادویي قوت دی چې هغه د انسان په ذهن کې پراته تصورات سره ترکیبوي او هغو ته یو نوی شکل ورکوي. دغه ترکیب ممکن د مشابهت په اساس وي، ممکن د تضاد په اساس وي، یا ممکن بل اړیکې وي. خو د کالریج په خبرو کې مهمه خبره دا ده چې د تخیل په دوه ډولونو ویشي. یو یې لومړنی تخیل دی یا پرایمري ایمیجینیشن، او بل دوهمي تخیل یا سیکنډري ایمیجینیشن. د پرایمري تخیل یو خصوصیت دا ده چې دی د حس او درک ترمنځ منځګړیتوب کوي. یعنی که زه او ته دلته ناست یو او د یوې مرغۍ اواز او د یو رباب اواز اورو، زه او ته یې حس کوو، او بیا وروسته دا زما ستا د درک مرحلې ته رسېږي، پوهېږو چې یو د مرغۍ اواز دی او یو د رباب اواز دی. دا د لومړني تخیل کار دی. او کالریج وایي چې دا تخیل غیر ارادي دی او په ټولو انسانانو کې مشترک دی. بل دا چې مونږ د دې په اړه اختیار هم نه لرو. مطلب دا دی که زه سپین رنګ ته ګورم او سپین رنګ د بصیرې د حس د لارې حس کوم، زه ارادتاً دا انتخاب نه لرم چې دا د ماته د تور رنګ غوندې ښکاره شي. یعنې زمونږ حس او درک مجبور دي چې څه چې حس کوي همغه شکل باندې راته وښیي. دا د لومړني تخیل وظیفه دی. کالریج وایي چې دا تخیل په ټولو انسانانو کې وي او د شاعرۍ سره سروکار نه لري. او یو بل تخیل چې ډېر مهم دی، ادبي تخیل او شعر او ټول هنرونه ورباندې ولاړ دی، هغه دوهمي تخیل دی. دوهمي تخیل دغه دی چې هغه ادراکات چې موږ ته د 5 حواسو د لارې را رسېدلي او د هغوی تصورات زموږ په ذهن کې، زموږ په حافظې کې، زموږ د شعور په مختلفو برخو کې سیو شوي. تخیل یو داسې قوت دی چې دغه پراته خواره واره تصورات سره را یو ځای کوي او یو نوی ترکیب ورنه جوړوي. له دې کبله موږ ویلی شو چې تخیل د حواسو سره کار لري. یعنې که د انسان حواس کمیږي، مثلا موږ 5 حواس لرو، که دا را کمیږي، د بصیرې حس پکې را کمیږي یا د سامعي حس پکې را کمیږي، هماغومره د تخیل ونډه را کمیږي. پخواني عالمان لکه ابن سینا او ځینې نور متکلمین هغوی باور لري چې انسان د 5 ظاهري حواسو نه پرته 5 داخلي حواس هم لري. هغه حواس اول مشترک حس دی، دویم خیال دی، دریم واهمه دی چې تاسو ته وهم یاد کو، څلورم حافظه دی، پنځم متخیله قوه دی
چې متخیله قوه دغه 15 قوتونه یا درونی حواس دي د انسان د مغز په 3 جوفونو کې ځای په ځای شوی. د انسان مغز د طب د لحاظ 3 جوفونه لري چې یو انټیریور دی، یو میډیال دی، یو پوسټیریور چې قدامي، منځنی او وروستنی. دغه 15 قوتونه داخلي قوتونه چې دي په دې جوفونو کې ځای په ځای شوی. دا څه کار کوي؟ اول د مشترک حس وظیفه ده چې زمونږ حواسو ته چې هر څه را مخامخ کیږي. مشترک حس د یوې لویې هندارې غوندې زمونږ 15 حواسو ته مخامخ ولاړ دی. مونږ چې د خپلو حواسو د لارې هر څه حس کوو، لومړی یو کاپي، یو عکس د مشترک حس په هنداره ځلیږي. اول ته یو عکس پاتې کیږي. خیال څه دی؟ خیال د دغو تصویرونو چې د مشترک حس د لارې مونږ اخلو، د دغو تصویرونو یو ګالري دی، یو البم دی. ټول تصویرونه چې مونږ وینو یا مونږ د خپلو 15 حواسو د لارې جذبوو، دا د مشترک حس د لارې نه بیا وروسته په خیال کې ذخیره کیږي ټول تصویرونه. واهمه څه دی؟ واهمه دا ده چې مونږ او تاسو چې هره پدیده پېژنو د هغوی سره یوه معنوي ځانګړنه تړو. مثلا که تاسو یو ماشوم ته د مور نوم واخلئ او د بلا نوم ورته واخلئ، په دغو دوو نومونو کې د ماشوم ذهن بېلې بېلې ځانګړنې ورسره تړي. مثلا د مور سره د مهربانۍ او د ترحم او د مینې تصور تړلی، او د بلا سره د ویرې او ترس تصور. دغه په پدیدو کې د معنوي ځانګړنې چې دي، دا د واهمې د قوې کار دی. او دغه معنوي تصویرونه چې دي دا بیا په حافظه کې سټور کېږي، هلته ذخیره کېږي. ما وویل چې موږ چې د 15 حواسو د لارې د کومو تصوراتو سره مخ یو، څه شی حس کوو، د هغوی تصویرونه یا عکسونه په خیال کې ذخیره کېږي، او د هغوی معنوي ځانګړنې په حافظه کې یو ځای کېږي او راټولېږي د واهمې د لارې. متخیله قوه څه کوي؟ متخیله قوه راجګېږي یا د خیال د ګالري او د البم دوه اجزاوې سره ترکیبوي، یا د حافظې د شیان معنوي ځانګړنې چې دي دوی معناوې سره ترکیبوي، یوه بله دریمه معنا ورنه زیږوي. یا دا دی چې یو شی د خیال نه راخلي او یو د معنا نه راخلي، دا دواړه سره ترکیبوي او یو بل داسې مرکب شی ورنه جوړوي چې هم تصویر وي هم معنا وي. ډاکټر صاحب جالب موضوع ته اشاره وکړه. دا نن سبا البته په افغانستان کې نه، په نوره دنیا کې تقریبا 100 کلونو را په دی خوا د نقاشي په حصه کې یو نظر ده په نوره دنیا کې. هغوی وایي هغه کار چې کامره کولی سي او تر نقاش په مراتبو ښه کولی سي، هغه وایي چې هنر نه ده، دا د کمرې کمال ده. نقاش باید داسې انځور کې چې هغه کمره ونه سي کولی. د دوی ډیر تاکید په دې باندې ده چې نقاش دی خپل رواني کیفیتونه چې دي دی چې څنګه خوند اخلي، له څه نه خوند اخلي، فرضاً له څه سره اساسیت لري. دغه شی د انځور کې چې دا د کمرې په وس پوره نه ده. او یو بل شی چې تاسو یاد کو هغه هم جالب ده، البته زه په نقاشي کې ګورم، په عکاسي کې ګورم، دغه شی په عکاسي کې ډېر دود شوی. ځینې شیان یې په طبیعت کې آشنایي موږ سره وینو، له هغو نه ډېر خوند اخلو چې یو څه ته ورته کېږي. فرضاً تېره ورځ مې د پیروتې دا تخم ولید، د دې تخم کټ مټو غوټیو ته ورته کېږي چې په دې افغاني کالیو په لمنو پورې زرګران جوړوي، داسې میده میده وړې وړې غوټۍ. دغسې شباهتونه چې په طبیعت کې ګورو، موږ له دې نه ډېر زیات خوند اخلو. نو دغه تلاش نن سبا د دنیا په عکاسان کوي چې دوی ګرځي فرضاً 2 مختلف ګلان چې یو څه شباهتونه سره ولري، دا سره نږدې کوي، د دغو عکس اخلي، یعنې په لوی لاس دا کار کوي. نو دغه ستاسو کوم مثالونه چې د خیال او د حافظې او د مخیله قوې استفاده چې د دغو دواړو نه کوي، دا جالب و. یعنې دغه شی په دنیا کې نن سبا عام شوی دی او خلک یې کوي. بالکل ومن صاحب لکه ته چې مخکې وویل چې د کمرې تصویر ته موږ هنر نه وایو، په دې کې یو منطق دی چې په هغې کې اولي تخیل وي. اولي تخیل دا دی چې مثلا زه یوه منظره مې ولیده او هغه مې درک کړه. کیمرا داسې ده لکه یو منظره چې وګوري هغه حس کړي چې دا مثلا د لمر لوېدو منظره ده، دا د ګل منظره ده، دا د افق منظره ده. خو دوهمي تخیل چې ده د هغه کمال دا دی چې هغه مختلف شیان ورسره ګډوي، ترکیبي وي،
د کمرې په هغه کې اولی تخیل دی او په هنر کې دوهمي تخیل دی. اولی تخیل غیر ارادي دی او مونږ ټول لرو. مثلا ته یا د اوریدونکو چې زما خبرې اوري دوی نشي کولای چې دا ارادتاً داسې فرض کړي چې د رباب نغمه اوري. دوی مجبور دي چې دا زما आवाज او زما د خبرو په توګه درکړي. دا مجبوری ده. او په دوهمي تخیل کې ارادتاً شاعران او هنرمندان د خپل حافظه او د خیال د ګودامونو یا د ګالریو د البومونو نه دوه داسې ترکیبونه راخلي چې هغه سره نږدې وي. مثلا زه یو مثال ورکوم کې دي شي خبره لا واضح شي. د کاروان صاحب یو شعر دی چې نرګس رنځور دی د شبنم طبیب لاس نیسه، مرګی ترې وباسه یو دم د زیړې تبې په شان، سړي خواره ترې چار چاپېر لکه غاښونه ولاړ، مولا جانان مې پکې وساتي د ژبې په شان. دلته په دې اول بیت کې نرګس رنځور دی د شبنم طبیب لاس نیسه، دلته دوهمي تخیل یا سیکنډري ایمیجینیشن کار شوی. هغه دا دی چې د شاعر په حافظه کې یا په خیال کې، اول په خیال کې د نرګس، د رنځور، د طبیب او د شبنم تصویرونه شته چې هغه د مشترک حس د لارې نه جوړ شوي. اول د حواسو د لارې حس شوي، بیا درک شوي او بیا د مشترک حس د لارې د خیال ګالري ته تللي. دویمه خبره دا ده چې د شبنم او د نرګس معنوي ځانګړنې چې شبنم په نرګس یو تاثیر لري چې هغه غوړوي یا تازه کوي په ګلونو باندې، په ټولو نباتاتو باندې. او د طبیب او د رنځور د اړیکه چې د طبیب په کار باندې رنځور تازه کیږي او هغه ته صحت ورکول کیږي. د دغه دوه معنوي ورتوالو د شبنم او د طبیب یا د رنځور او د نرګس او د دوی د تصوراتو نه چې د دوی تصویرونه سره یوځای شي، دا سره یوځای کېږي، یو مرکب شکل ورنه جوړېږي. کاروان صاحب وایي چې د نرګس رنځور او د شبنم طبیب دا دوهمي تخیل دی. کالریج وایي چې د نظم او د شعر یا دای خو پویم او پویټري په انګلیسي کې لیکلي، خو موږ تاسو کې په پښتو کې وایو دا په زموږ په کارکتنه کې مشهور شوی چې د نظم او د شعر ترمنځ توپیر دی. هغه توپیر دا دی چې په نظم کې، خصوصا په نظمونو کې لومړنی تخیل کارېدلی وي. په هغې کې ته مثلا وزن ویني، یو خبره درته کوي چې هماغسې ده لکه داسې درکړي، خو یوه خبره په داسې شکل نشي درته کوی چې خپل احساسات یا خپل عواطف یا خپل رواني حالتونه ورسره یوځای کړي او د یو بل شي سره یې ګډه کړي، یوه نوې درېیمه خبره ورنه وزېږوي. نو کله چې دوهمي تخیل نه وي پکې، کالریج وایي چې په دې لحاظ د نظم او د شعر ترمنځ فرق دی. او دا یوه داسې خبره دی چې زموږ په کارکتنې کې هم رواج ده. او فکر کوم چې که موږ تخیل ښه وپېژنو او د هغه په دوو انواعو باندې پوه شو، بیا کولی شو چې نظم او شعر هم سره بیل کړو چې په کوم کې لومړنی تخیل کارېدلی، په کوم کې دوهمي تخیل. د دې لپاره چې تخیل ځان څرګند کړي یا موږ پوه شو چې تخیل کارېدلی، د دې لپاره څو ادبي لارې شته چې په هغو وسایلو لوستونکو ته تخیل رسیږي. اول وسیله تشبیه ده، دویمه استعاره ده، دریمه سیمبول، اسطوره، کنایه، مرسل مجاز، پاراډاکس، حسمیزي، کنایه. دغه هغه توکي دي چې د تخیل په مرسته جوړیږي. او زموږ استاد په که غواړو چې تخیل مکمل وپېژنو، د دې لپاره دم ضرور دی چې په دې توکو باندې په وار یو بېلې بېلې خبرې وشي او لوستونکي ورسره بلد شي. ډېره مننه ډاکټر صاحب.